ډاکټر راغی اوس په واپس ځو هلته او پیسې رانه دې ولګېدې. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به یې ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې ښه نو نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ښه نو څنګه تاسو ته نن پاته ده چې مونږ کالام کې یو نو بس اوس پاڅېدو تقریبا 10 بجې دي. ما خو ځان لږ لږ تیار کړی دی او نور چې دي نو نور لا ځان تیاري لګیا دي. اوس په وضو به مونږ بار کالام به تاسو ته ښیم. خو تاسو ته ما بېګا ویلي وو که نه چې مونږ ډېر ښکلي هوټل کې شپه ده او دغه هلته سیند بهیږي دا شور به تاسو اورئ که نه. نو اول د ټول نه اول خو تاسو ته دا ویو ښیم دا سیند درته ښیم بیا نور ګپ شپ لګو. ناشته کې به څه خوري؟ ناشته کې به املیټ او اګای. نو اګای څه ته وایي؟ املیټ څه ته وایي؟ د املیټ ځان چې اګای ځان چې ها اوس ویلي مې دي تا چې کوم شي ځان یاد کړو که نه تا ما ته ګورې اوسه پورې یاد کړي نه دي. خو ما ته به خپله پته وه چې رمیز دا څیز خوښي نو ما ورته ویلي دي مې دا څیز یې نه راوړه. بل څه خبرې نور سره څه نشته نه سره دا ډول دي د خود به دا ډول هر څه دي ورسره خو ما ورته ذات به یاد کړو مې رمیز دا خوښي. زه چې زو ستاسو سره اوسو ها هېڅ چېرته نه ځو. ښه نو بس اوس دې ټایم کې نری نری باران هم راکې شو موسم به اوس ډېر زیات نور هم ښکلی شي. مونږ ناشته وغیره وکړو او بس ګاډي له رالو نو روانګي کوو ځو به ببره باندې نور کالام به تاسو ته ښایو نو چېرته به ځئ نه زموږ سره به یې. باران ډېر ښکلی کې شوی دا وینئ تاسو وایي دا واورئ نه دا واورئ دا دلته چې کوم موسم دی که نه نن سبا نو هلته زموږ په بونیر کې دومره څښا ګرمي ده او دلته دومره زیات ساړه دي لکه موسم ډېر ښکلی دی که نه ډېر زیات برابر دی دلته. نو که څوک راځئ نو نن سبا وخت کې خامخا راشئ او واورې پرتې دي لایي. دې کسانو مونږ وپېژندو او راکوز شو واپس راپسې راغلو مونږ له مخې لاړو واپس شو راپسې بس اوس په دوی سره کوزېږو سلام کلام ورسره کوو. ښه نو په دې ټایم کې چې دی که نه مونږ د کالام نه بره ځنګلو ته رالو د کالام چې کومې ځنګلې دي هغې ته رالو. مخکې ټایم لیپس تاسو وکتو دې ځای کې دا ویو او دا ځای ډېر زیات مزهناک دی ډېر زیات ښکلی دی. بس خاموشي غونته کې دا ښکته ده د اوبو شور راځي دا هغلته ښکته هغه ښکته اوبه بهیږي او بس لکه ډېر ښکلی ځای دی. دلته د کالام هغه ښکته بازار خو هم لکه د هغې خپله یو ښکلا ده خو د دې ځای ښکلا چې که نه هغه بیا یو په دوه ده او بله ښکلا پکې یو په دوه په دې ده که نه چې د پاسه نه باران ورېږي نو مونږ خو ګرمی والي یو نو ډېر ښکلی موسم دی ډېر زبردست موسم دی دلته. بس دلته اوس لږ چکر مکر لګو تصویران مسویران وباسو او بیا به ځو نو چېرته به ځئ نه مونږ سره به یې.
خانو واپس ګاډي ته راوختو ځکه که نه چې باران ورېږي دا وایي نه دا باران د اواز به تاسو اورئ بس لمدېدو چې ګاډي ته واپس راوختو برې غلطه ځو چکر له تاسو هم د ځان سره بوځو درته ځای ما خانو اوس بره دی کالام کې دی ځای ته پته نه لګي څه نوم ورته وایي ما ته پته نشته نومونو خو دلته یو ډېر ښکلی ګراونډ دی دا زما شاته تاسو وینئ دې ځای ته رالو بس باران و دې ټایم کې باران لږمنې شو نو ګاډي نه راکوز شو اوسه پورې ګاډي کې دننه ناسو بس ډېر ښکلی ځای دی نو اوس ګورو یا به بره لاړ شو یا به واپس لاړ شو نو چېرته ځای ما رمیز نعیم ته وایي که نه وي ما تره ګاډي چلو ښایي په دې ګراونډ کې زه خو نه رسم دې دغه ته رمیز ډرور شوې ښه تو تاوایه سیده که مشهورم چلی جگه مشهور خانو دا لکان چې دي ټول که نه دا وی رمیز ته وي زموږ سره پټو باسه وختي راسه انتظار کوو رمیز د ګاډي چلی زده کوو نو کالام چې دی کالام هسې لکه په ښایست مشهور دی ښکلی دی که نه ښایسته دی او نن پکې باران ورېږي نو هغه ښایست چې دی هغه له یو بد پکړی دی ډېر زیات ښکلی دی مطلب باران او موسم ډېر زیات ښکلی نه ما ته څه وایي نننی موسم باران نن داسې موسم دی که نه چې لکه د ملیشا په شان موسم دی لږ ملیشا کې خیر ګرمي غونډو نن ډېر زیات ښکلی موسم دی سات په سات باران راکېږي سات په سات ودرېږي او ډېر زیات خلک راغلي یو ویکینډ دی اتوار ورځ ده نو ټول خلک راغلی دی چوټیانې نو هغه مزه یو بدبه کړې ده نو ډېره زیاته مزه کوي ګرځو را ګرځو اوس چوټه مغوړان ته هم راغلي یو دا هم تاسو ته ښیو او نور هم ګرځو چې کوم ځای ته ځو به تاسو ته ښیو زموږ سره اوسئ واپسی کو زو واپس کالام سایډ ته کنه او په لار باندې خولي ځایونه رالو هغه هم تاسو ته ښایو او نور به تاسو سره غپ شپ هم لګو نو چېرته به ځای نه زموږ سره به دې ټایم کې اوس مونږ رالو دې بیا هغې ډاک ته وختي چې تاسو ته ما وښو او رمیز وایي زه په زانګو کې زانګم نعیم ورته هم وښودو دواړه اوس په زانګو کې زانګي رمیزا اوس به په دې لیفټ کې ځو ما ګاډی وچلو بیا مې زانګو کې وچلېدم اوس په دې لیفټ کې ځو هلته او بیا راځو چاته مزه ځو ها نو څنګه چې رمیز وي که نه اوس مونږ به دې لیفټ کې ځو لیفټ دی خو زانګو ورته وایي کوڅو ته وایي مونږ له مالې نوم نه راځي ښکته د سیند ښکاري
کو ویډیو ته ښکته کېده نو هغه به ترې وکړو تاسو ته به وښایو چېرته ځای ما زموږ سره یې حاجم داسې خبره ده که نه چې بلاګ مې ایډیټ کوو نو دا بلاګ چې دی 10 منټ د پاسه شو نو ما وی د دې بلاګ چې دی دا به 2 پارټه کړو یو پارټ په دا شي او بل پارټ چې هغه بر دې نه بعد تاسو وګورئ نو چېرته به ځای نه زموږ سره به دې ځای پورې بلاګ دومره امید دی چې بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي بل بلاګ انتظار وکړئ د لوی الله په امان